د دې یتیمې جینۍ چې دی نو یوه افسوسناکه واقعه ده، که تاسو واورېده نو تاسو به هم په ژړا باندې مجبوره کړي. ملګرو سیټ چې تاسو جینۍ ښکاري د دې نوم عایشه دی. ملګرو دا د 4 کالو وه چې د دې مور او پلار چې دی نو په اکسیډنټ کې د دنیا نه لاړ شي. د هغه نه پس چې دی دا خصمانه چې کوي د دې تره دی او هغه خصمانه کوي او د هغې ښځه ده. ملګرو چې کله وخت تېرېږي د هغه نه پس چې دی نو د ښځه خپل خاوند ته وایي که نه د جینۍ تره ته چې ته هېڅ چل وکړه که نه چې دا چې دی نو یتیمخانې ته بوځه او دې موږ دا بوج نه شو چوتولی او دې خصمانه موږ نوره نه شو کولی. نو دا تره چې دی نو دا ورته وایي ښه ځکه چې دا ښځه چې ده که نه د تره ښځه چې ده نو ملګرو دا چې ده نو ډېره زیاته مالدارې کورنۍ سره ده. د خاوند خبره مني. د خاوند ورته ویل چې ټیک ده ځه دا به بوځو یتیمخانې ته. نو دا تره چې دی نو په یو ماښام ټیم ناست دی. اوس ماښام ټیم دی، دا ترې خفه غوندې ناست دی. نو دا کومه ورېره یې چې ده که نه عایشه دا جینۍ خواله راشي او دا ورته وایي که نه چې تاسو ما یتیمخانې ته مه بوځئ. دا ترې ورته وایي که نه یتیمخانې کې به تاسو ته ښه سهولت میلاویږي او د هغه نه پس به ته مدرسه او اسکول به عایشه ورته وایي که نه وایي تاسو ما یتیمخانې ته مه بوځئ او زما پلار چې کوم ځای کې دی ما قبرستان ته بوځئ او ما د خپل مور او پلار خواته چې دی نو ما ښخه کړئ، ما ژوندۍ ښخه کړئ. د هغه نه پس چې نو تره د عایشې ته وګورئ د عایشې په دې سترګو کې اوښکې راغلي. د هغه نه پس چې دی نو د جینۍ عایشې ته وایي که نه وایي زه به تا هېڅ چېرته بونه ځم او زه به ستا خصمانه کومه. د هغه نه پس چې دی که نه ملګرو دا ښځه ورته وایي که نه یوه هفته پکې تېره شوې ده. دا ښځه ورته وایي خپل خاوند ته که نه چې ما تاته نه وویل چې د عایشه جینۍ چې ده نو دا ته یتیمخانې ته بوځه. خو د هغه نه پس چې دی نو خاوند یې ورته ویل چې زه یتیمخانې ته نه بوځم. په دې وجه باندې ښځه او خاوند د یو بل سره روان شول. د هغه نه پس چې دی نو دغه ښځه چې ده نو مالدارې کورنۍ څه وه نو هغه خپل هر څه راواخیستل او سیده لاړه خپل مور او پلار کره. او خاوند چې دی نو هغه ورته هم څه ونه ویل چې ځي جو ځي به. او جینۍ ته یې ویل که نه زه به ستا خصمانه کوم. تقریبا 2 کاله وشو ملګرو. د جینۍ ورته وایي که نه د یتیم عایشه جینۍ وایي چې که نه اوس زمونږ 2 کاله نور وشول که نه او تا خپله ښځه پرېښه ته دا بېرته راوله زه به خیر د یتیمخانې ته لاړ شم خو دا خپله ښځه راوله خپلې واړه به یاد شوي. د هغه نه پس ورته تره یې ورته وایي که نه وایي نه زما خپله ښځه یاده شوه او نه مې واړه یاد شوي دي. وایي زه ستا خصمانه کوم. وایي زه به الله له څه جواب ورکوم په هغه دنیا کې. د هغه نه پس چې دی ملګرو 15 کاله مشران پکې هم رالل که نه چې دوی جوړه وکړه خو دوی بیا خبره کوئ. دا ښځه ورته وایي که نه د دې ښځه ورته وایي چې ته به د جینۍ چې ده عایشه جینۍ دا به ته یتیمخانې ته بوځې او د تره چې دی د عایشې تره نو دا ورته وایي چې که نه زه به دا جینۍ چې ده نو دا یتیمخانې ته نه شم وبوتلی الله له به داسې جواب ورکوم. ملګرو وخت تېرېږي 15 کاله نه پس چې نو د تره ښځې چې ده نو دې یو خوب ولیدو. د شپې 2 بجې د خپل خاوند ته رینګ وکړو خوب یې ولیدو. خاوند ورته هلو هلو وایي خو دې اواز نه راځي څه نه وایي. د هغه نه پس چې تقریبا 11 منټه تېر شوي دا ښځه ورته وایي که نه چې تاسو ما داسې شپې یو خوب دلی دی که نه چې د قیامت ورځ ده که نه او مونږ چې یو نو مونږ جهنم ته لېږي خو دا جینۍ چې ده نو زموږ سپارش کوي که نه د دې په وجه باندې دا مونږ جنت ته الله پاک مونږ بوځي دا مونږ دپاره سپارش کوي. د هغه نه پس چې دی نو وایي ته سهار دلته راشي سهار چې شوی دی که نه ملګرو دا جینۍ چې ده د عایشه جینۍ او دا تره لاړل هغه وکړه چې کله د هغه وکړه لاړل که نه دغه ښځه چې ده که نه د تره ښځه نو ملګرو دا چې راله او د جینۍ په خپو شو لاس کېښودلو معافي ترې وغوښته او د خپل خاوند نه معافي وغوښتل. نو دا چې ده نو دا یوه ډېره عبرتناکه واقعه وه که نه. په یتیمانو باندې ضرور رحم کوئ ځکه چې په دې سړي باندې یو امتحان راغلی او که نه دا په خپل امتحان کې پاس شو که نه. ملګرو زمونږ د ټول ته راخواست چې چېرته یتیمانان په هغه باندې چېرته هم ظلم مه کوئ. په دې ویډیو کې موږ له ډېر زیات عبرت دی. ګوره که په دې دنیا ورسره ته ظلم وکړې نو په هغه دنیا به له ته الله له څه جواب ورکړي. نو دا چې ده نو دا واقعه وه ما چې تاسو شریک کړمه چې تاسو ته پته ولګي چې یتیمانو څومره حق دی چې یو سړی یتیم شي که نه نو په هغه باندې به ډېر زیات رحم کوي. که هغه څنګه وي که نه نو د هغه به ډېر زیات خیال ساتئ.